په تیرو 20 کالونو کې د لومړي ځل لپاره د خوست په صبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ د خشکې ډانډې په میدان دغه د والیبال سیالۍ پیل شوې وې چې د برخوالو لوبډلو شمېر یې تر 40 ته نږدې ښودل شوی و چې د دغې ولایت مرکز او ولسوالیو لوبغاړي پکې ولوبېدل. وروسته یې پای لوبې ته د باک او مندوزیو منتخبو لوبډلو لار ووهله او د دغو لوبو ګټونکی مندوزیو لوبډله اعلان شوه. لوبې د دغې سیمې د یو ځوان مسافر په مالي لګښت پیل شوي وې چې موخه یې د ځوانانو ترمنځ یووالی وښودو. موږ دا مقصد و چې د کوم موډ کې د نن سبا کوم نسل د دې په خاطر مخ کړی و چې د هغې نشهیي موادو نه یا د غلطو کورونو استفاده هغه وکړي په دا خاطر نه چې نسل ټوله یووالی وشي او په یوه ټغر سره کښېني د په خاطر. د دغې فاینل لوبېدونکو لوبغاړو ویل چې په دې وروستیو کې د ځوانانو لخوا د بېلابېلو لوبو لپاره ورته سیالۍ برابرېږي. دوی په سیمه کې د معیاري میدانونو غوښتنه کوي. د لوبو نه خو هر وخت زه خوند خپلم ډېر خوند ورکوي. بیا والیبال د شوق لوبه ده. بیا چې په داسې سیمو کې وي چې دلته ځوانونه راټولېږي د کلي ولسوالیو ترمنځ مینه محبت ورورولي او یووالی منځته رسي. په داسې لوبو کې زه ډېر خوشحاله یم. دلته موږ ډېرې لوبې کړې دي. دغه دی اوس الحمدلله تر فاینل را رسېدلي یو او زموږ هڅه کوشش هم دغه دی تر فاینل پورې ځان را رسولی دی او فاینل وګټو. او له ټولو تماشاچیانو راغلو څخه ډېره مننه. خوشحاله یم چې دلته لوبه کوم. مو خپله یاره 15 شل کاله کېږي زه خپله والیبال کوم او والیبال یو داسې شی ده که نه چې زموږ خلکو یې پوره یو ستیرای ده یو د خوښۍ سبب ګرځېدلی ده. که نه نوره موږ ته چې خپله یو که نه چې موږ ته چې وطن داسې دی چې خالي دې لوبو لږ د خلک نیولې دي تشویق کړي دي که نه چې ستیرای وکړي. د لوبو لیدونکو داسې لوبې د ځوانانو ترمنځ په یووالي او د نشهیي توکو په وړاندې کرکې او والیبال لوبو ته د نویو ځوانانو په هڅونه کې مهمې یادې کړې. ضرور نه دا غوښتنه ده چې راتلونکي داسې تماشې د کرکټ یا والیبال ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانان د بعضو کورونه د نشهیي توکو نه قرباني وي. دغه ستیرۍ په هغه کې د خلکو پوره ستیرۍ شي. د والیبال لوبې یا د فوټبال او داسې نورو د کرکټ کومې لوبې چې ترسره کېږي په همغه سیمو کې نښوالې او ستونزې د نشهیي توکو کمې وي. اوس چې د امن او سولې فضا د حکومت او دولت څخه موکل هم دا ده غوښتنه هم دا ده چې په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې د لوبغاړو د تشویق لپاره د لوبغاړو د نشهیي توکو د ضد لپاره باید ګراونډونه او داشن لوبغالي باید جوړ. دې لوبې ته خو بیا بیخي ډېر خوشحاله چې زه ډېر لرې ځای نه تر غواړم لوګار نه. اوس پر میا دا لوبې نه دي کتلې. اولین ځل مې ده چې والیبال لوبې ګورم ډېر خوشحاله یم. د یادونې ده چې په دغه ولسوالۍ کې اکثره لوبې د سیمې ځوانانو په همکارۍ او د مسافرو تجارو په مالي لګښت او د خوست ورزشي امریت په چوکاټ کې ترسره کیږي. دلته راغلي د حکومت چارواکو د سیمې ځوانانو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړو.